د ملایانو تقریر نه نن سبا دومره فایده نه وي. ملا به درته څه وایي؟ علما ډېر لوی خلک، علما ډېر د څه شي د څه شي علم څه شي؟ خو انسان دی، زیات نه زیات د غولو نه ډک دی. خبره ختم. د فتوا ښکلی مرکز د حنفي کاروان، شکر خپ مخ روان د دیوبندي کاروان. زه د جناب مفتی صاحب ته داسې وایم په ډېر احترام سره چې ته خو یو لوی شان والا شخصیت یې او ځان له مفتیم وې او ډېر خلک ستا دا خبرې اوري، نو احترامانه هیله مې درنه دا ده چې ادبي الفاظ استعمالوه. د علماو په حق کې خو لا غټه خبره ده، د عامو انسانانو په حق کې باید ته ادبي الفاظ استعمال کړي. ستا دغه ویډیو یو ملګري ولیدله، زه ورسره مجلس کې ناست وم، زه خو یې نه ویم، خو د هغې د خولې بیان درته کوم. تا چې ویل چې علما څه معنی، کم از کم دا معنی چې خېټه کې غول پراته، نو هغې سمدستي داسې وویله چې مفتي صاحب ته داسې ووایه چې په دغې غولو کې خو 10 میاشتې تا دننه د مور خېټه کې تېرې کړي دي، ځکه ته چې د مور په خېټه کې 10 میاشتې پروت وې، نو آیا ستا د مور په ګېډه کې مرغللې وې دننه ته پکې پروت وې، که د بدخشان لالونه ولاندې دوړول او که همدغه اودسمات یو چې تنې غورځېدو، نو ته چې 10 میاشتې د مور په ګېډه کې ویل پروت وې، په دغه غولو او ګندګۍ کې پروت وې، دا د هغې د خولې خبره ده. نو ګوره ستا وی جواب ترکی به ترکی، او عربي کې یو متل دی، من قال ما لا ينبغي سمع ما لا يشتهي. چا چې یو نامناسبه خبره وکړه نو سمدستي به داسې خبره واوري چې د ده ورته اشتها نه کېږي. نو داسې یو الفاظ استعمالول، د بې ادبۍ الفاظ استعمالول چې عالم دا معنا چې خېټه کې غول پراتي، نو دا خبره اوس د انسانیت ته، دا خو د شرافت د معیار نه ډېره لرې خبره ده. که تا قرآن حکیم په صحیح طریقه لوستی وې، تا به داسې خبرې نه کولې. د الله رب العزت د کلام اسلوب او طریقه عجیبه طریقه ده. زه درته یو مثال ویم، قرآن کریم کې په داسې مواقعو کې الله کنایات استعمالوي. عیسویانو به ویل چې عیسی ابن مریم خدای دی او مور یې الهه ده، نو الله رب العزت دغه نفي د شرک او اثبات د توحید کوي، خو په داسې ادبي چوکاټه و ادبي الفاظو کې کوي چې موږ ته پکې یو درس دی. الله څه فرمایي؟ مل مسیح ابن مریم الا رسول، نو مسیح زوی د مریم مگر یو رسولو، یعنی اله نو، دې ته قصر اضافي وی. تجاوز نو کړی د رسالت نه الوهیت طرف ته، صرف رسول قدر و. و امه صدیقه، او د دې مور مبارکه چې و یو صدیقه ښځه و مریم بیبي. ورپسې الله دلیل وی، کانا یاکلان الطعام، و دا دواړه مور او زوی چې طعام به یې خوړو. د دې څه مطلب؟ یعنی دا الهان ځکه نه و چې دې دواړو به طعام خوړو، او یو انسان چې طعام وخوري نو دې سره لازمي خبره دا ده چې اودسمات یې به کوي. نو د علم بلاغت په کتابونو کې داسې وایي، دې ته ذکر د ملزوم مراد تېنه لازم وایي، یعنی طعام خوړل ملزوم دی او دسمات یې کول ورسره لازم دي، چې څوک طعام خوري حتما او ضرورتا به اودسمات یې کوي، دې ته کنایه وایي. نو الله داسې ونه ویل چې کانا یبولانې، دې دواړو به بولې کولې، نو ځکه دا خدایان نه دي. یا کانا یتغوتانې، دې دواړو به غټه اودسمات یې کو، ځکه خدایان نه دي. یو خو یې نفي د شرک وکړله، بل خو یې د دې دواړو حضراتو تأدب او تقدس په ځای باندې وساتلو، ځکه یتغوتانې او یبولانې اودسمات یې به یې کو. د رسالت او د رسالت په شان کې یو قسم ګوستاخي وه، نو الله کنایي الفاظو سره ویله چې دا عبارت دی د ذکر د ملزوم او مراد ته نه لازم. دې کې مونږ ته درس دی د دې خبرې چې باید سړی ادب سره خبرې وکړي. د مفتي صاحب لهجه د ادب نه انتهایي خلاف ده. ګورئ ده چې ویله چې عالم څه معنی چې خېټه کې غول پراتې بې ادبي دې معافي. نو زما ملګري جواب راکړو چې ته ورته داسې ووایه چې تا 10 میاشتې په دې غولو کې دننه تېرې کړي، ځکه ته د مور ګېډه کې پروت وي، د هغې غولو او ستا منځ کې یو نری پرده وه او کېدای شي ورسره خلط شوی مې مثلا، یا زه خو یې نه ویم، د هغې د نقل مې درته وکړو، د هغې د خبرې نقل مې درته وکړو. نو داسې خبرې کول نه پکار. داسې په دې پېښور کې یو عالمو میر سمیع الحق صاحب د اشاعة التوحید والسنت رئیس او مشر او ډېر ښکلی عالمو، هغه ته دغسې یو حکایت چا بیان کړو چې فلانی د علماو پسې داسې خبرې کوي چې علما داسې دي او داسې دي او داسې دي، دا د علماو تقبیح او بدي بیانوي. نو هغې یو ناشنا او عجیبه قصه وکړله. هغې ویل یوه زنانه وه، ډیران یې راجارو کړی و، نو ګلم په مخ دا لاس یې په سوټو کې ککړ شوی و او هغه لاس نه یې بوی تلو. په دې وخت کې د اولې شپې یا د دویمې شپې میش راښکاره شوې ده.
بلې زنانه دې ته ویلي چې ته راشه دا میش وګوره خورې، نو دا زنانه چې ورغلې چې دا میش وګوري نو دا لاس یې داسې نیولی دی چې ماله ښکاره شي، ځکه د دویمې شپې میش ډېره باریکۍ، نو چې لاس یې سترګو ته نیولی لاس ویل ته ډیران کې والی و هغې نه بوی لاړو. دې چې دا بوی پوز ولرالو ویلو هو دا وارې خو دا میش ډېره بوی کوي. دې داسې فکر نه کو چې دا بوی زما لاس نه ځي، دې ویل که دا سپوږمۍ بوی کوي، وایي دا سپوږمۍ خو ډېر خراب بوی کوي. هغې ورته ویل خورې سپوږمۍ بوی نه کوي، ستا لاس نه بوی روان دی. نو څوک چې علماو پسې بدي بیانوي دا خپله په ده کې بدي وي. بل دا د عربي یو متل دی، وایي دا زړه چې دی دا په مثال د کټوی دی او دا ژبه په مثال د څمڅۍ ده. څمڅۍ چې کټوی ته ښکته کړي هغه شی راوچتوي چې دننه کټوی کې څه پراته. نو دې ژبې نه د انسان د زړه صفایي او د انسان د باطن نجاست او غلاظت معلومیږي. په ژبه باندې چې سړی داسې خبرې کوي معلوم شه چې د زړه د داسې خبرو نه ډک دی. نو جناب مفتي صاحب د دومره لوړ شخصیت سره داسې حرکات او داسې خبرې لکه دا تی چې کې یعنی د تقریبا زه چې ستا بیانات د 9 کالو نه اورم د کنزل نه بغیر بله خبره پکې نشته. سپک الفاظ، تقبیح او دارنګې تشنیع د علماو د عوامو، چاله بت پرست وی، چانه دې بت جوړ کړی، شیخ طیب ژوندی بت دی او پلانې دی. دغسې خبرې خو د علماو د شان سره خو چې جایې چې د مسلمان د شان سره هم نه ښایي. نو زه درنه بیا په آخره کې دا هیله لرم چې ډېر په احترام او په ادب سره خبرې کوه، د بې ادبۍ نه ځان وساته. الله دې تا ته هدایت وکړي. وصلی الله علی النبي الکریم.